العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اختارني واختار لي أصحابي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. نن چراغلم ناگانی د یار په قبر، نن چراغلم ناگانی د یار په قبر، رازرغونو سپیلنی د یار په قبر، نه جنډې پې رپېدې نه پې څادرو، باران جوړو پرې لښتي د یار په قبر. که مې نه جړل اخر هم په جړا شوم، چې مې ولیدل ازغي د یار په قبر. د خپل دین او د مذهب خاطر مې وکړه، ګینې کړه مې خودکشي د یار په قبر. د خپل دین او د مذهب خاطر مې وکړه، ګینې کړه مې خودکشي د یار په قبر. لویه خدایا څوک د یارو مخ ته خاندي، او څوک پیسلې جوړوي د یار په قبر. دا چې جاړي په زار زار زاهب وزیر دی، اوښکې مړې مړې سسوي د یار په قبر. ټولو ملګرو ته درخواست دی محبت سره درود شریف وایه. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم. واجب الاحترام علماء کرام، بزرگان دین، معززین علاقہ، بالخصوص پیر طریقت، رہبر شریعت، ولی کامل شیخ الحدیث حضرت مولانا پیر گوہر علی شاہ صاحب دامت برکاتہم و فیوزاتہم، مناظر اسلام فضیلت الشیخ حضرت علامہ رحمان اللہ حقانی صاحب، او د دیگر علماء کرامو په اجازت او زما زړه ډیر زیات نږدې مداح رسول او مداح مصطفی د آقا مدنی صلی الله علیه وسلم د گلستان او د بوستان او د چمنستان بلبل حافظ بشیر جان ارمانی صاحب او د دیگر مشرانو په اجازت زه مختصر سو خبرې کوم، چونکه اکابر ناستی زمنګ او د مفتی سردار علی حقانی صاحب تعلق
د یو نظریې په بنیادو په یو جماعت کې په یو نظریه او په یو کاز او په یو مشن کې شریک ملګریو. منگ سره مفتی سردار علی صاحب د آل سنت والجماعت د کے پی کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری پاتے ہو. د آل سنت والجماعت ذمہ دار حضرت مولانا قاری سید عبد شاہ صاحب تشریف فرما دے. دے سر دلتا په ضلع کې تر مرګه پورې آخر وخت پورې په دې عہده د ډیپټي سیکرټري په عہده باندې پاتیو. زمنګ او داغې د یو نظریې تعلق او په منګ باندې د نظریاتي ملګرو حق دی. منګ د هغه حق پورا کولو د پاره د هغې جنازه کې تدفین کې اوسه پورې د هغې په مړي ژوندي کې شرکت د خپل ځان د پاسه ذمہ داري ګڼو. الله رب العزت دې د حضرت مفتی صاحب درجات بلند کی. الله رب العزت دې د هغې قبر د نور نه ډک کی. زه د هغې د نظریې خبره وکم چې هغه نظریه زمونږ صدا په دې ملک کې د حضرات صحابه کرامو دفاع او په دې ملک کې د صحابه کرامو د عزت او د ناموس د عظمت او د فضائل او د مناقبو ترانه ویل کور کور تا د صحابه کرامو د عظمت صدا رسول. دا زمون کاز دے، دا زمون مشن دے، دا زمون پروگرام دے. پدې مونږ ته ډېرو خلکو تانې راکړې. څوک وایي چې دې سپاه صحابه والا ته نور ورزي څه خو یو دوه تقریره یاد دي هر ځای چې ودرېږي هغه دوه تقریره کوي نور دی له سم نه ورزي. زه اکثر وایم چې دا خبره هم ټیک ده چې دی وایي دی له یو دوه تقریره یاد دي هر ځای صحابه صحابه ووایي. زه هغه کس ته وایم ستا خپل تعارف وکړه. ستا د کم مشن سره کم کاز سره کم پروگرام سره کم نظریه سره تعلق دے د دین د کم شعبے سره دے تعلق دے. کتوے چې ما په دین په شعبو کې کار کړی دی د دعوت او تبلیغ کار میں کړی د درس او تدریس کار میں کړی افتاء او تصنیف کې مصروف یما جهاد او قتال کې لګیا یما. زبیا ویما چراشه وګورا د دې هر شعبې ابتدا حضرات صحابه کرامو کړی دا. که یو سړی دا وای چې ما په دې ملک کې د توحید لپاره خدمت کړی دی ما د الله د یووالي دلایل بیان کړی دی ما قوم ته د الله د یووالي درس ور کړی دی ما په دې قوم کې د توحید صدا عامه کړی دا. هغه د توحید علمبردار ته وایم چې او د توحید علمبردار تا کله غور کړی دی امت کې د ټولو نه اول موحدین صحابه کرام دی د ټولو نه اول د توحید د پاره مشکلات برداشت کولو والا صحابه کرام دی د توحید د پاره گزارونه خوړلو والا صحابه کرام دی د توحید د پاره کله وطن علاقه پر خودلو والا صحابه کرام دی د توحید د پاره ظلمونه برداشت کولو والا صحابه کرام دی هجرت کولو والا صحابه کرام دی د دنیای کفر سره لړاوېدلو والا صحابه کرام دی. کچاته په دې ناس دی چې زه خو د ختم نبوت دفاع کوم ما د ختم نبوت په دفاع کې ما خپل ژوند استعمال کړی دی ټیم مې لګولی دی. هغه کس تم وایم چې تا ته ستا کار مبارک شه بالکل ته عبادت کې لګیا ستا کار 100% عبادت دی دا د ختم نبوت دفاع د حضور د عزت او د ناموس دفاع دا د امت فرضیت دی دا د امت د پر طرف نه فرض کفایہ ادا کے. لیکن یاد ساتا امت کے اول دا ختم نبوت دفاع کولو والا صحابہ کرام دے دا ختم نبوت دا پارا میدان لگولو والا صحابہ کرام دے دا ختم نبوت دا دفاع چل امت تا
خودل والا صحابه کرام دي د ختم نبوت د پاره په یو میدان کې 1200 سرونه شیندلو والا صحابه کرام دي د مسلمۃ الکذاب سره د یمامه په مقام معرکه کې مقابله کول والا صحابه کرام دي د ختم نبوت د دفاع د پاره کور کله وطن پر قودلو والا صحابه کرام دي د ختم نبوت د دفاع اهمیت امت ته قودلو والا صحابه کرام دي کنن چاته پدې ناشته چې زکو د قران درس کوما زال پاس د کوما ترجمه د کوما تفسیر د کوما توضیح د کوما تشریح د کوما د قران کریم د علوم درس کوما فنون درس کوما اصول او پرو درس کوما چاته پدې ناشته چې شیخ الحدیث ما د قال رسول الله درس کوما په مسند علم ناشته ما هغه شیخ الحدیث شیخ القرآن سبتوي ما چې ستا منصب تا مبارک شه واقع ډېر لوی منصب دی خو شیخ صاحب تام کله غور کړی دی امت کې د ټولو نه اول طالبان صحابه دي قاریان صحابه دي حافظان صحابه دي مولیان صحابه دي د قرآن زده کولو والا صحابه ښودلو والا صحابه د قرآن تفسیر کولو والا صحابه کرام دي د پیغمبر هره وینا د پیغمبر نه اورېدلو والا صحابه کرام دي اقوال د مصطفی احوال د مصطفی اعمال د مصطفی هر سما پوزولو والا صحابه کرام دي د پیغمبر صورت سنگو سیرت سنگو گفتار سنگو تکلم و حوار سنگو تورو تلوار سنگو د پیغمبر طریقه کار سنگو د کور زندگی باہر زندگی اثر زندگی سفر زندگی خلوت زندگی چلوت زندگی وحدت زندگی کثرت زندگی انفرادی زندگی اجتماعی زندگی د منبر زندگی سنگر زندگی زال زندگی ازدواج زندگی د دعوت و تبلیغ زندگی درس و تدریس زندگی جهاد و قتال زندگی بدر و احد زندگی خندق و حنین زندگی خیبر و تبوک زندگی فتح مکه زندگی طائف زندگی سنگوا امت تا دی زندگی تشریح کولو والا صحابه کرام دی زما د پیغمبر دخل اقوال سنگو داغا اقوالو نا بیان شوی مسائل سنگو دلائل سنگو فضائل سنگو خصائل سنگو شمائل سنگو دا ارسک واحان صحابه کرام دی کنن سوک داوی چما قرآن زدکا قرآن میں محفوظ کا قرآن میں سنک زیکا قرآن میں پسنک محفوظ کرے دے زا اغتم ہوئے ما چتا 1400 سال بعد قرآن محفوظ کا ستا سینہ مبارک دا تا مبارک ستا سینہ کے قرآن محفوظ دے تاکہ غور کرے دے قرآن کلاو کا دا قرآن سینہ کے محفوظ صحابہ دے موجود صحابہ دے پرات صحابہ دے اولائک علاوتا من ربهم صحابہ دے اولائکم المفلحون صحابہ دے اولائکم الراشدون صحابہ دے اولائکم المؤمنون حقا صحابہ دے اولائک کتب فی قلوبهم الایمان صحابہ دے اولائک حزب اللہ صحابہ دے اولائک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى صحابہ کرام دے والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار صحابہ کرام دے والذین اتبعهم بإحسان صحابہ کرام دے قرآن کریم کلاو کا التائبون صحابہ دے العابدون صحابہ دے الراکعون صحابہ دے الساجدون صحابہ دے الامرون بالمعروف صحابہ دے امنعون عن المنکر صحابہ دے دا قرآن آیاتون کلاو کا آیاتون کلوالا دا قرآن پمنس کے موجود صحابہ تشریح صحابہ دا توضیح صحابہ دا تفسیر صحابہ دے عنوان صحابہ دے معنون صحابہ دے مضمون صحابہ دے بس تفصیلاتوں کے صحابہ کرام پراتا دے کچاتا پدی ناس دے چما کو دا دعوت و تبلیغ دا پارا تشکیل کرے دے ما شب جمعیتا تلے سے روزہ لگولے دا اشارہ لگولے دا چلہ لگولے دا سالور میاشتے لگولے وہ میاشتے کال میں لگولے اندرونی ملک بیرونی ملک سفر میں شوے دے اگر داعی تویم اے داعی ستا دعوت تاتا مبارک شا تبلیغی
تا تبلیغ تا تا مبارک شا تا هادی تا مبلغ تا مقرر تا خطیب تا واعظ تا مصلح تا خیر خواہ تا تا مبارک شا خدا کلا غور کرے امت کے اول داعیان صحابہ تبلیغیان صحابہ امیران صحابہ امت تا دین رسول والا صحابہ کرام دے دا دین تشکیل کول والا صحابہ کرام دے کچاتا پا دین آستے چما جہاد کرے دے قتال کرے دے ماتورا راغستے توپک میں راغستے کشمیر تا تلے فلسطین تا تلے ما زچر تا نور ملکونو تا تلے ما جہاد میں کرے دے اگر بتم ہوئے ما او مجاہد سے جہادم پری زدہ خدا کلا غور کرے دے دا پیغمبر نمخ کے قربانے دو والا صحابہ رستا قربانے دو والا صحابہ خلاستا قربانے دو والا صحابہ کسلاستا قربانے دو والا صحابہ بدر کے سوار لس قربانے دو والا صحابہ احد کے اولیاء قربانے دو والا صحابہ بنو الاحیان کے لس قربانے دو والا صحابہ ببیر معونہ کے 67 قربانے دو والا صحابہ کرام دے پر دور رسالت کے 256 صحابہ کرام سرون شندلے دے پر دور صدیق کے 2.5 سر قربانے دو والا صحابہ دے پر دور فاروق کے 14,000 قربانے دو والا صحابہ دے پر دور عثمانی کے 16,000 سرونا قربانے دو والا صحابہ کرام دے کتوے چما فتح مندلے دا نصرت پہ مندلے دے ما کپارو تشکست ور کرے دے تاکالا غور کرے دے دا سوپر طاقت مقابلے کولو والا صحابہ کرام دے دا فارس و دا کسرا و دا کیسر تخت الٹ کولو والا صحابہ کرام دے دا روم مقابلے تا وطلو والا صحابہ کرام دے قسطنطیہ پتہ کولو والا صحابہ کرام دے شام عراق پتہ کولو والا صحابہ کرام دے خراسان تا ایران تا پاکستان تا پتی ملک باندے دا اسلام پرچم لہراولو والا صحابہ کرام دے دین خورولو والا صحابہ کرام دے محفوظولو والا صحابہ کرام دے امت رسولو والا صحابہ کرام دے کتنم داوے چیزا پیغمبر اتباع کو ما خانقاہ بادا کرے دا ذکر کو اذکار کو دا ذکر و اذکار پد وجہ سارا تسبیح خلقوں کو تزکیہ خلقوں کو سنوتا نور مصطفیٰ منتقل کو تاکہ خور کرے دے دا دی تسبیح مجلسونا صحابہ کرامو کرے تزکیہ مجلسونا صحابہ کرامو کرے دا ذکر محافل صحابہ کرامو کرے دے دا دن ارشوبہ امت نقل کولو والا صحابہ کرام دے دا دن اساس صحابہ دے دا دن بنیاد صحابہ دے دا دن اصل صحابہ دے دا دن معیار صحابہ دے معیار ایمان صحابہ دے معیار اعمال صحابہ دے معیار اتباع صحابہ دے حتیٰ تر دے پورے کسو کوئی مادہ بزرگانو صحبت کا ٹیم تیر کرے دے دا بزرگانو صحبت و مجلس کے ناستہ میں کرے دا زدر تویم لگ غور اکا والذین معہو دا پیغمبر معیت والا صحابہ صحبت والا صحابہ رفاقت والا صحابہ ملگرتیا والا صحابہ یارانی والا صحابہ دوستانی والا صحابہ ناستی والا صحابہ قرضے دلو والا صحابہ دا پیغمبر دا جوان ملگرتیا کولو والا صحابہ کرام دے منتقل کوئی چھ دیتا دا صحابونا علاوہ نور سم نورزی زویم جی ہاں منتا صحابونا علاوہ نور سن رازی تماتا کا دن اخایا تا تا ملاو دے وہ صحابونا بغیر ملاو دے اگر شریعت اخایا تا سرشتا صحابونا بغیر شتا اگر طریقت اخایا تا سرشتا صحابونا بغیر شتا قدیم دے شریعت دے طریقت دے حقیقت دے معرفت دے دا پیغمبر احکامات دی فرمودات دے ارشادات دی کلمات دے دا پیغمبر ملفوظات دے احادیث دی اقوال دی عرص امت دا صحابہ کرامو پواسطہ رسید لے دے دا صحابہ کرامو پسریہ رسید لے دے زما عشق صحابہ زما جنون صحابہ زما محبت صحابہ زما عبادت صحابہ زما پخل باندے ذکر دا صحابہ زما دا جون مقصد صحابہ زا عرض صحابہ صحابہ کو یو نارا لگو زکے لگو ما چا دا پیغمبر شاگردان صحابہ دے دا پیغمبر مریدان صحابہ دے دا پیغمبر خادمان صحابہ دے دا پیغمبر نزدہ کولو والا صحابہ دے امت رسول والا امت رسول والا
اوچت آواز سره امت ته رسولو والا استاذ پیغمبر دے شاگردان سو پھر پیغمبر دے مریدان سو امام پیغمبر دے مقتدیان سو عالم پیغمبر دے طالبان سو کمانڈر پیغمبر دے غازیان سو خودلو والا پیغمبر دے تزدکولو والا سو وی دیل صحابون علاوه نور سن ورزی منگ یو تمنگ لو خایا تا سره کم دین شته چې د صحابون علاوه دی صحابون علاوه ما تا سره دین پاتې کیږي برای راست د نبوت شاگردان سوک د پیغمبر شاگردان سوک برای راست د پیغمبر د قرآن اوریدلو والا لیکلو والا محفوظ کولو والا د کتاب په شکل کې جمع کولو والا امت ته رسولو والا سوک دا د پیغمبر جماعت صحابه کرام دي داغه صحابه کرامو ذکر داغه صحابه کرامو دفاع داغه صحابه کرامو مشن داغه صحابه کرامو پروگرام داغه صحابه کرامو صورت او سیرت خپلول امت ته رسول د کې کامیابی دا زمنګ مشن دی او مفتی سردار علی زمنګ د دې نظریه ملګریو مرګ اٹل حقیقت ته نن نشتا په قبر کې پروت دی موږ نه جدا پروت دی لیکن د مسلمانانو په زړونو کې ژوند دی د مؤمنانو په زړونو کې ژوند دی الحمدلله داغه ذکر ژوند دی نوم ژوند دی کردار ژوند دی ژوند د علماو په شان تیر کا چې سبا د کردار نوم په خیا دیږي او ژوند دی الله دې داغه پسماندگانو ته صبر جمیل نصیب کې الله دې دا محفل داغه د ایصال ثواب ذریعہ کې واخر دعوانا الحمدلله